زه چې په کور کې چېرته 2 جوړې څپلۍ ووینم، بې ضرورته چې په شکور کې 2 روټۍ ووینم، دویم چې غریب لی چېرته ورکړم، بیت المال لی ورکړم، چې وږي تږي پې ماړه شي او بدحال لی ورکړم. ولې چې تاسو د مردان د کیسې نه خبر، کور کې مو شته ډېر لرئ، د هغه حدیثې نه خبر. په کاټلنګ روډ باندې یو کلي کې بوډۍ مړه شوه، هغه د بدو ورځو د لوږو د ډوډۍ مړه شوه. چا یې د ډېرو ورځو پورې هم پوښتنه ونه کړه، هغې د یېرې نه د هېچا نه پوښتنه ونه کړه. خپلې نامې دپاره بیا هر سړي دیګونه راوړل، نیغ نیغ کېده، ډېرو مړو به هم څښاکونه راوړل. خو قرآن وایي تا نه چې زیاتي شي بیت المال لی ورکړه، بې ضرورت دی چې هر څه وي بدحال لی ورکړه. ولې چې بیا به بل امین لکه عمر نه وي، بیا به په دې دنیا راتلونکی پیغمبر نه وي. نو د خدای نه ویرېږئ، روز هم د محشر شته دی، ذخیرندوزو بس په سر مو لوی سفر شته دی. ګورئ بسر